بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام لیکنې بنسټونو په اووم لیکچر درس ته راځو. نن ورځ غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې د یو ډیټا ټایپ سایز څومره ده او رینج یې څومره ده. په ډېری کتابونو کې تاسو لیدلي وي صرف دومره یې ویلي وي چې مثلا د انټیجر ډیټا ټایپ سایز 4 بایټه ده یا 2 بایټه ده او رینج یې هم ثابته ده ښودلی چې مثلا رینج یې په دغه عدد څخه نیولې د دې عدد پورې ده، یعنې هغه حدود یې ورته ټاکلي وي. نو نور د دلایلو په هکله باندې په ډېرو ځایونو کې خبرې نه کېږي. اما موږ راځو نن یې د داسې په مفهومي ډول سره یې څېړو چې څنګه د انټیجر سایز دومره ده، یا مثلا څنګه د یو بل ډیټا ټایپ سایز په یو حد کې ټاکل کېږي، ولې یو لیمیټس شتون ورته لري. د مخکې درس څخه صرف دومره یادونه کوم تاسو ته، که چېرته مو په یاد وي مخکې درس کې مو وویل چې ډیټا ټایپس د دې لپاره استفاده کېږي چې د ډیټا ډول ښکاره کړي. وریبل مو وویل چې وریبل دا معنی چې میموري کې لوکیشن ده، یو ځای ده چې خپل قیمت تغییروي. د وریبل د منځته راوړلو لپاره لومړی دا ټایپ لیکو او بیا د وریبل نوم لیکو، لکه انټیجر، نمبر او په آخر کې سیمي کالن. سیمي کالن د سی ژبې سپیسیفیک ده، خاص په سی ژبه کې دا قانون ده، یا په ځینې نورو ژبو کې، یعنې دا د پروګرامینګ نړیوال قانون نه ده. نو که چېرې ولیکو چې انټیجر، نمبر، سیمي کالن، د نمبر په نوم سره یو متحول، یو وریبل به په میموري کې منځته راشي چې د هغې وریبل ټایپ به انټیجر اوسېږي، یعنې انټیجر ډول لرونکی وریبل به یې متحول به یې. نو اوس دا وایو چې دا انټیجر وریبل سایز څومره ده، یعنې رینج یې څومره ده، میموري کې څومره ځای نیسي او څومره عدد ذخیره کولی شي. دومره اوس پوه شو چې دغه سټیټمنټ سره کمپایلر په میموري کې یو ځای ریزرف کوي، یو ځای منځته راوړي او هغه ځای انټیجر ټایپ لري، انټیجر ډیټا ټایپ لري، یعنې کولی شي تام عددونه سټور کړي. نو راځو اوس وایو چې د انټیجر وریبل سایز نسبت کمپایلر ته متفاوت ده. په ځینو کمپایلرونو کې سایز 2 بایټه ده او په ځینو کې هم 4 بایټه ده، یعنې هغه کمپایلر چې هغه 32 بیټه دي په هغې کې انټیجر سایز 4 بایټه ده، او هغه کمپایلر چې هغه د موږ سره 4 بایټه دي په هغې کې 32 بیټه ده. مطلب یې دا ده چې په 2 بایټه کمپایلر کې انټیجر هم 2 بایټه سایز لري او په 4 بایټه کې کمپایلر کې انټیجر هم 4 بایټه سایز نیسي په میموري کې. نو همدغه سایز د انټیجر ده، همدغه سایز د ډیټا ټایپ ده چې د ډیټا ټایپ رینج دې موږ سره ښکاره کوي، یعنې چې کوم حده پورې قیمتونه اخیستلی شي، قیمتونه ساتلی شي. نو راځو وایو چې چېرته مو کمپایلر 2 بایټ وي، 2 بایټس کمپایلر اوسېږي، یعنې 14 بیټه کمپایلر وي، 14 بیټه کمپایلر اوسېږي. نو د کمپایلر رینج څومره ده، په دې هکله باندې خبرې کوو. بیټ باینري ډیجټ، یعنې هر 01 ته موږ بیټ وایو. مثلا دا د موږ سره څو بیټه دي، 1 2 3 4 5 6 اووه بیټه دي. چې د موږ سره کمپایلر 14 بیټونو پورې په دې ډول سره قیمتونه وساتلی شي، یا ظرفیت ولري یا کمپایل کړی شي، نو په هغې کمپایلر کې د موږ سره د انټیجر سایز 2 بایټه ده. اټ مینز چې 2 بایټه ځای په میموري کې نیسي. په مخکې له دې څخه چې راشم د رینج په باره کې خبرې وکړم، تاسو ته د باینري او ډیسیمل عدد ترمنځ یو اړیکه ښکاره کوم چې څه ډول کولی شي له ډیسیمل څخه باینري ته یا له باینري څخه ډیسیمل ته عدد تغییر کړي. اوس مثلا زه وایم چې د نمبر وریبل ته زه 100 اساین کوم، زه غواړم 100 پکې سټور کړم. 100 په دې شکل سره په کمپیوټر کې نه سټور کېږي. 100 تغییرېږي باینري عدد ته، 01 ته. دا چې د 100 باینري کوم عدد ده همغې ته یې تغییروي، د هغې څخه وروسته په میموري کې سټور کېږي. راځو د 100 باینري مثلا ګورو، کالکولیټر ته راځو او تاسو ګورئ مخکې نه مخکې ما کالکولیټر موډ پروګرامر ده، یعنې د پروګرامر ریلیټډ چې کوم ټاسکس دي هماغه ترسره کوي زما کالکولیټر. نو ورته ووایه چې مثلا د 100 عدد باینري اتوماتیک پیدا کړو چې دا د 100 عدد باینري ده، یعنې په دغه شکل سره 100 په میموري کې سټور کېږي. په بل 100 په ډول سره نه سټور کېږي، په باینري کې سټور کېږي. په باینري کې موږ سره صرف 2 ډیجټس دي، 0 and 1.
د دوو قاعده ده باینري ده. په ریاضي کې موږ سره زیات قاعدې شتون لري. د دوو قاعده، د دریو قاعده، د څلورو قاعده، د پنځو قاعده، د لسو قاعده، د سلو قاعده، یعنې د هر څو قاعده د موږ سره شتون لرلی شي. د هر عدد بیس او قاعده چې څو مشهورې قاعدې موږ تاسو بیا وروسته لولو چې مثلا یو باینري ده، یو د لسو قاعده ده، یو د اتو قاعده ده، اوکتل ورته یو هم د شپاړسو قاعده ده. دا مشهور بیس د عددو چې موږ تاسو یې لولو. د قاعدو په هکله د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې زموږ نوي کتاب ته د معلوماتي ټکنالوژۍ اساسات په نوم چې نوی مو چاپ کړی ده، نو کولی شئ کتاب ترلاسه کړئ او لا زیات معلومات د قاعدو په هکله باندې یو فصل یې د هغه په نوم سره ده د عددو سیستمونه، کولی شئ دغه څخه استفاده وکړئ. وړی کتاب چې نوی چاپ شوی دی، دوه لیکوالان دي، یو زه خپله یم، یو هم زموږ د پوهنځۍ قدرمن رئیس صاحب ده، مومند صاحب. نو کولی شئ کتاب هغه څخه واخلئ، د مومند کتابخانې څخه ترلاسه کړئ، یا هم د ښار په نورو کتابخانو کې هم شاید شتون ولري د معلوماتي ټکنالوژۍ اساسات. نو کولی شئ په دې کتاب کې د مکمل ډول سره دا موضوعات وګورئ. نو زیات بحث نه ورباندې کومه، صرف دومره پوه شولو چې په کمپیوټر کې هر عدد د ډیسیمل څخه لومړی باینري تغییرېږي، د هغې څخه وروسته بیا په کمپیوټر کې سټور کېږي. یو کوچنۍ اشاره ورته کوم څه ډول دا کار ترسره کېږي په کمپیوټر کې. لومړی مثلا راځو اوس غواړو چې یو سل شل وګورو چې څه ډول په کمپیوټر کې سټور کېږي. شپاړس، اته او بل مثلا څلور، دوه او یو. یو سل شل عدد راځي، اوس دغه عدد کوچنی کوو، مثلا غواړو دوه دېرش عدد وګورو چې څه ډول سټور کېږي. یو سل شل بیا وروسته تاسو خپله کولی شئ پیدا کړئ څه ډول سټور کېږي. ښه، د باینري د موږ سره دوه عدده دي، 0 and 1. نو د دې په خاطر باندې 2 په توان د 0 څخه شروع کوو. 2 په توان د 0 مساوي کېږي د 1 سره، 2 په توان د 1 مساوي کېږي د 2 سره، 2 په توان د 2 مساوي کېږي د 4 سره، 2 په توان د 3 مساوي کېږي د 8 سره، 2 په توان د 4 مساوي کېږي د 14 سره. یعنې 2 په توان باندې پورته ځو، له 0 څخه شروع کوو، لیکو په دې ډول سره. د هغې نه وروسته راځو هر هغه عدد چې د موږ د مطلوب عدد مجموعه پیدا کولی شي، مجموعه څنګه جوړېږي، د هغې د لاندې یو لیکو، د نور د لاندې 0 لیکو. مثلا که وغواړم تنها 14 ولیکم، د 14 د لاندې نور 0 په دې ډول سره. یعنې باینري کې 14 څه ولیکلی شو، 1 0 0 0 دا د باینري 14 دی. دا مساوي کېږي په ډیسیمل قاعده کې د څو سره، د 14 سره. 14 موږ په دې ډول سره لیکو د باینري په قاعده کې. اوس 42 څه ډول لیکو، 14 جمع 8 څو کېږي، 14 جمع 8 څلورویشت، 24 او 4 28، 28 او 2 30، 30 او 1 31. یعنې داسې څه موږ سره ماکسیمم د 31 پورې ذخیره کولی شي، 31 څخه زیات نه شي ذخیره کولی. مثلا موږ غواړو 30 ذخیره کړو، 32 هم ځایږي. نو دا 8 چې 14 سره جمع کړو، مثلا اول ټول 0 دي، 0 0 0. اوس کوم چې مجموعه پیدا کوي د هغې لاندې موږ څه لیکو، یو لیکو. 14 او 8 څو کېږي، څلورویشت. دا دواړه یو کوو، یو څلورویشت دي موږ سره، څلور نور هم ورسره جمع کوو، څو شو، 28. 28 دوه نور ورسره کوو، 30. یعنې دا لاسته راغلی عدد دی موږ سره اوس څنګه عدد شو، باینري عدد شو. یعنې یو او 0 باینري کې مساوي کېږي د ډیسیمل قاعده کې له څو سره، له 30 سره. یعنې د کمپیوټر کې چې کله 30 ذخیره کېږي په دغه ډول سره 30 ذخیره کېږي، په دې ډول سره نه ذخیره کېږي. اوس که مخکې تاسو یو شي ته فکر شوی، ما 32 ولیکل او په دې سیستم کې 32 ځای نه شو، یعنې ماکسیمم د ظرفیت څومره شو، 31 شو. تاسو خپله پوهېږئ چې ولې د انټیجر سایز محدود ده. ولې موږ وایو چې د انټیجر سایز 2,960 ده؟ ولې موږ دا خبره کوو؟ ځکه چې د هغه وخت کې موږ سره کمپایلر 2 بایټه ده، 14 بیټه ده.
یعنی 2 په توان دي 14 پورې مخکې ځو 2 په توان د 14 پورې چې بیا په اوسني کمپایلر کې 14 هم نه اخلو د 14 بیټونو څخه یو بیټ موږ علامې ته ورکوو د علامې لپاره چې مثبت د که منفي د هغې لپاره یو بیټ صرف کوو یعنی څو بیټونه موږ سره راته پاتې کېږي 15 بیټونه اوس څو بیټه دي 1 2 3 4 5 چې موږ سره 15 بیټه کمپایلر اوسېږي نو ماکسیمم به موږ سره څو عدد ذخیره کولی شي د 0 څخه تر 1 پورې چې دا زه سره یو کم نو څو به شي 1 یعنی دا ټول عدد چې سره جمع شي 1 کېږي نو یو 15 ځله یو په باینري کې 1 شي نو هغه سیستم چې 15 بیټ ده ماکسیمم څومره ذخیره کولی شي 1 رینج څومره د رینج سره ورټاکو وایي د 15 بیټه سیستم کوم سیستم چې 15 بیټه ده کوم کمپایلر چې 15 بیټه ده د هغې رینج ده رینج یې مساوي کېږي چې سره د 0 څخه تر څه شي پورې تر 1 پورې یعنی د 0 څخه تر 1 پورې سره رینج ده د 0 نه نیولې تر 1 پورې عدد ذخیره کولی شي عدد سټور کولی شي نو اوس هغه سیستم چې موږ سره مثلا که شپږ بیټه نو د رینج به څومره یي رینج وایي چې رینج یې مساوي کېږي 2 سره یعنې په دې ځای کې د 14 څخه وروسته یو څه مو اضافي کړو موږ 22 یو بل بیټ هم ورته اضافي کړو په دې شکل سره اوس د موږ سره څو شو 2 په توان دي شپږ شو 2 په توان دي 15 14 کېږي 2 په توان دي شپږ 22 کېږي یعنې اوس د موږ سره دا سیستم شپږ بیټه شو اوس دا سیستم کولی شي 22 هم ذخیره کړي یعنې دلته راځو یو ورکوو نور ټول صفر 22 په باینري کې 22 موږ سره په دې شکل سره اوس لیکلی شو ځکه صرف د 22 خانه آن شو نور ټول آف شو نو په باینري کې 22 څه ډول لیکو یو سره په څنګ کې 15 صفرونه دا مساوي کېږي چې سره د ډیسیمل له 22 سره دا سیستم اوس کولی شي څه عدد ذخیره کړي دا سیستم اوس کولی شي چې دا ټول بیټونه آن کړو یو لیکو نو هغې ټوله مجموعه څو کېږي چې سره جمع یې کړو 1 او 2 3 شپېته نو له 0 څخه تر 3 شپېته پورې رینج شو له 0 څخه تر 3 شپېته پورې د دې رینج شو دا عدد ذخیره کولی شي چېرته ټول بیټونه موږ تاسو آن کړو یعنې یو ټول بیټونه په دې شکل سره یو او همدا ډول یو لیکو نو دا د موږ سره څو شو 3 شپېته شو او که چېرته ټول بیټونه 0 کړو په دې شکل سره 0 دا موږ سره د 0 عدد شو نو د 0 څخه تر 3 شپېته پورې عدد ذخیره کولی شي هغه سیستم چې شپږ بیټه وي نو لنډ ډول اوس موږ ویلی شو هغه سیستم چې 15 بیټه ده څو عدد ذخیره کولی شي 2 په توان د څو 2 په توان د څو عدد ذخیره کولی شي 2 په توان د 15 عدد ذخیره کولی شي سمه ده 2 په توان د نو ومو ویل چې هغه سیستم په لنډ ډول سره ویلی شو چې هغه سیستم چې 15 بیټه ده 2 په توان د 15 مساوي کېږي په څه سره 22 یعنې 22 عددونه ذخیره کولی شي دا سیستم چې یو 0 ده او یو څخه تر 1 پورې عدد چې ټول 22 عدد کېږي خپله 22 نشي ذخیره کولی اما تر 22 پورې عدد ذخیره کولی شي یعنې چېرته حساب کړو چې 0 څخه تر 1 پورې څه عدد راځي 22 دا سیستم 22 عدد ذخیره کولی شي او هغه سیستم چې شپږ بیټه ده نو 2 په توان دی شپږ عدد ذخیره کولی شي it means چې 4 شپېته عدد ذخیره کولی شي خپله 4 شپېته نشي سټور کولی اما د 0 څخه تر 3 شپېته پورې عدد ذخیره کوي 4 شپېته عددونه ټول راځي ټول عددونه ذخیره کولی شي نو که چېرته موږ سره سیستم زیاتېږي د 2 په توان باندې هغه پورته وړو اوس موږ وایو چې کمپایلر مو مثلا 2 بایټه ده یا 14 بیټه کمپایلر ده صحیح ده نو په 14 بیټه کمپایلر کې موږ سره څومره عدد ذخیره کېږي څه ډول محاسبه کوو ده راځو د دې لپاره لیکو چې 14 بیټه د موږ سره کمپایلر شو صحیح ده نو په 14 بیټه کمپایلر کې رینج څنګه محاسبه کوو لیکو چې رینج یې مساوي کېږي سره په 2 په توان ده 14 که چېرته 14 بیټه ټول موږ د هغه لپاره استفاده کوو د اعدادو لپاره مساوي
مساوي بشي په څو سره راځو په 14 محاسبه کوو کالکولیټر موډ مې چینج کوم ساینټیفیک ته او لیکو چې 2 په توان د څو د 14 نو 2 په توان د 14 مساوي کېږي په څو سره په 15,516 کولی شي چې 15,516 عددونه ذخیره کړي دا سیستم 15,000 او 516 ذخیره کولی شي یعنې 0 څخه تر 15,000 او 515 پورې عدد ذخیره کولی شي رینج یې په دې ډول سره ټاکو چې د 0 څخه نیولې تر 15,000 او 515 پورې عدد ذخیره کړي دي یعنې خپله دا عدد نشي ذخیره کولی اما کولی شي چې دغې رینج ته عدد ذخیره کړي ټول اوس موږ ولې وایو چې د 14 بیټ کمپایلر رینج د هغه 2 سره ده ځکه موږ یو بیټ دغه څخه راکموو یعنې اصلا 15 بیټه موږ د عدد لپاره استفاده کوو په دې عدد کې هغه 14 بیټ د رمې لپاره کوو یعنې داسې مثلا موږ سره 6 بیټه سیستم ده موږ وایو چې په دې 6 بیټو کې دا 4 بیټونه د عدد ښکاره کولو لپاره استفاده کوو د آخري بیټ که چېرې یو معنا چې دا عدد د موږ سره مثبت ده او که چېرې د آخري بیټ 0 و معنا ده چې د عدد د موږ سره منفي ده مثلا ګورئ زه لیکم دې ډول سره یو 000 اوس دا عدد د موږ سره څو ده یعنې فقط 14 بیټ د موږ سره د نور ټول هاف دي نو دا د موږ سره 14 شو یعنې 14 عدد ده یو 000 دا موږ سره 14 ده که چېرته دا آخري بیټ زه د عدد دپاره څخه استفاده کوم دلته لیکم چې ساین بیټ د علامې بیټ سمه ده اوس وایم سمه ده خو د هغې سموو په دې ډول سره اوس وایو چې دا د موږ سره د علامې بیټ ده که چېرې د علامې بیټ 0 وي معنا ده چې دا هغه عدد د موږ سره منفي ده یا مثلا مثبت ده هر ډول کوم هغه چې موږ تعبیر کمپایلر ته ورکوو هماغه ډول تعبیر ورڅخه اخلي که چېرته 0 وي معنا ده چې دا عدد د موږ سره مثبت ده سم یعنې مثبت 14 او که چېرته یو وي دا بیټ معنا ده چې دا عدد د موږ سره منفي ده یعنې دا یو بیټ اوس موږ د علامې لپاره استفاده کوو دا 4 بیټونه د عدد لپاره استفاده کوو نو موږ وایو که چېرته موږ سره 6 بیټه سیستم وي او په هغې کې موږ سره یو بیټ د علامې لپاره استفاده کوو یو بیټ د علامې لپاره استفاده کوو نو موږ د دې رینج څه ډول پیدا کوو که چېرې 6 بیټه سیستم وي او ټول د عدد لپاره استفاده کوو نو لیکو چې 2 په باندې 6 اتومات 4 شپېته کېږي اما که چېرته وایو چې نه په دې 6 بیټه سیستم کې زه یو بیټ د علامې لپاره استفاده کوم لکه په دغه ځای کې بیا څه وایو بیا وایو چې نوموړی سیستم کولی شي رینج چې دا مساوي ده په څه سره په 2 په توان د 15 سره ځکه هغه یو بیټ موږ دلته علامې ته ورکوو دا مساوي کېږي په څه سره په 11 سره سم 2 په 15 11 څه معنا 11 عدد ذخیره کولی شي اما هم مثبت او هم منفي یعنې د منفي او مثبت رینج کې 11 عدد ذخیره کولی شي دا سیستم سم ټول څه عدد کېږي ټول څومره عدد کېږي 2 شپېته عددونه کېږي یعنې مثبت 11 عدد ذخیره کولی شي او منفي 11 عدد ذخیره کولی شي ورسره منځ کې 0 هم ورته ذخیره کولی شي 0 هم ورسره جمع کړو یو ځای کې ورسره نو ټول به څه عدد شي 3 شپېته عدد شي تاسو نه وایم چې 2 شپېته او 0 د موږ سره 3 شپېته نه زه وایم چې 2 شپېته عدد د موږ سره مثبت او منفي ذخیره کوي یو د 0 عدد ذخیره کوي چې ټول څو کېږي 3 شپېته عددونه ترې جوړېږي یعنې که چېرې موږ سره 6 بیټه سیستم اوسېږي په 6 بیټه سیستم کې لکه په دې ځای کې تاسو ګورئ یو بیټ موږ ساین ته ورکړی علامې ته ورکوو 15 بیټه د عدد لپاره استفاده کړو نو په دې سیستم کې موږ سره رینج داسې ټاکل کېږي چې 11 مثبت عدد ساتلی شي او 11 منفي ځکه اوس مثبت او منفي دواړه ښکاره کولی شي علامه د موږ سره شته د علامې بیټ موږ لرو او یو 0 ساتلی شي ورسره 0 یې حسابوو نو ټول څه عدد کېږي 3 شپېته عددونه کېږي چې رینج څه ډول ټاکو وایو چې رینج یې مساوي کېږي په څه سره د منفي څو څخه 2 څخه تر څو پورې تر مثبت 11 پورې دومره عدد ذخیره کولی شي سم دا یې د عدد هغه رینج ده یعنې دومره عددونه ذخیره کولی شي دومره عدد ساتلی شي اوس راځو
نو ځکه مو وویل چې منفي 2 ځکه چې دلته رینج چې ده د یعنې 2 عدد ذخیره کولی شي ستانه، خو په دغه ځای کې موږ سره یو صفر اضافه کړي او همدې ځای کې بیا صفر نشته، یعنې صفر منفي مثبت نه لري چې موږ بیا منفي رینج یې ورسره اضافه کړی ده. نو ټول به هماغه 40 پورې بېرته ورسېږي. نو راځو اوس که چېرته زموږ سره کمپایلر شپږ بیټه وي او چېرته یو بیټ علامې ته ورکړو نو په دې شکل باندې حساب ورته کوو. چېرته اوس کمپایلر زموږ سره 14 بیټه وي یو بیټ علامې ته ورکړي مثبت او منفي دواړه عدد وي نو رینج یې په دې شکل سره پیدا کوو چې 2 په 2 باندې 15 موشي ته ورکړو. نمبر 2 په 15 څو کېږي؟ 2 په 15 راځو ساینټیفیک کالکولیټر ته لیکو چې 2 په 2 باندې 15 په 2,908 یعنې 2,908 عدد ذخیره کولی شي. رینج څه ډول ټاکو؟ یعنې دا عدد هم مثبت دي هم منفي دي ځکه 14 بیټه یې موږ سره ټول یو بیټ هم علامې ته ورکړی ده. نو رینج یې داسې ټاکو چې له منفي 2,908 څخه تر څو پورې؟ تر مثبت 2,908 دا دغه یو عدد چې دا ځل کم وي چې صفر ته موږ ورکوو چې بېرته هماغه 8 پورې کولی شي. نو ځکه موږ وایو چې د انټیجر رینج 2,908 د منفي څخه تر 2,908 مثبت پورې ده. داسې حساب ورته کوو یعنې هر بیټ موږ محاسبه کوو چې څومره ظرفیت لري. اوس که چېرته موږ سره کمپایلر زیات شي یعنې 4 بایټه کمپایلر شي 4 بایټه چې ده 32 بیټه کېږي یعنې یو بایټ 8 بیټه ده نو 4 بایټه به 32 بیټه شي. موږ سره 32 بیټه کمپایلر اوسېږي. نو رینج څه ډول محاسبه کوو؟ د رینج د محاسبه کولو لپاره څه کار کوو؟ په دې 32 بیټو کې موږ یو بیټ شي ته ورکوو هغه ته یې ورکوو د علامې لپاره ورکوو علامې ته یې ورکوو یو بیټ. نو راځو 2 په 1 بیټه پاتې کېږي 2 په 1 څو کېږي محاسبه کوو یې 2 په 1 راځو 2 په 2 سره 22 دغه عدد سره مساوي کېږي. تاسو ګورئ نو ځکه موږ وایو چې 42 بیټه کمپایلر رینج چې ده هغه دا د 22 یعنې دومره مثبت او په همدغه اندازه منفي عدد ذخیره کولی شي. نو رینج څه ډول ټاکو؟ لیکو چې رینج مساوي کېږي په منفي د عدد څخه تر څو پورې؟ تر مثبت دا یو حد ځکه د صفر لپاره یې ورکوو تر مثبت د عدد پورې د رینج یعنې چېرته دغه هغه د کامې له منځ څخه لرې چې موږ له کالکولیټر څخه راواخیستلې نو رینج یې نور هم تاسو ته دقیق معلومېږي. یعنې دا د 32 بیټه کمپایلر دی لکه چېرته موږ سره 32 بیټه کمپایلر بیا هم 4 بایټه اوسېږي نو په دې کې د انټیجر سایز څومره ده؟ سایز یې 22 بیټه څومره کېږي؟ 4 بایټس کېږي سایز ده او رینج یې څومره ده؟ رینج یې ده په 22 بیټه کې او په 14 بیټه کې سایز څومره ده؟ سایز یې 2 بایټه ده ځکه 14 بیټه 2 بایټه کېږي او رینج یې څومره ده؟ رینج یې همدا ده. نو په دې ډول سره موږ کولی شو چې د یو ډاټا سایز او رینج محاسبه کړو. چېرته موږ سره څومره زیاتېږي په هماغه اندازې سره رینج یې زیاتېږي. یعنې مطلب موږ سره که چیرې موږ یو انټیجر وریبل چې پورته مو ډیکلیر کړی دا انټیجر وریبل چې په لومړي سر کې مو یادونه وکړه چې انټیجر نمبر که چیرې دا زموږ سره 14 بیټه کمپایلر اوسېږي نو نمبر وریبل به کولی شي چې مکسیمم دا عدد ذخیره کړي او مینیمم دا عدد ذخیره کړي. دا رینج شي د څخه کم او زیات نشي ورته ورکولی. کم ورکولی شي د په منځ کې کوم عدد هغه ورکولی شو اما له دې رینج څخه وتلی عدد نشي ورکولی. که چیرې همدا وریبل راواخلو په همدې شکل سره په بل کمپایلر کې کمپایل کړو په بل داسې سیسټم کې کمپایل کړو چې هغه د موږ سره 32 بیټه اوسېږي نو په هغې کې به د موږ سره د دې میموري کې به څومره ځای نیسي 4 بایټه ځای ونیسي او رینج به څومره اوسېږي دا رینج به وي یعنې دغه عدد څخه به زیات نشي ذخیره کولی او دغه څخه به کم نشي ذخیره کولی نه به یې شي سټور کولی. که چیرې سټور کړو که چیرې یې پکې وساتو ستونزه به څه وي؟ نو ستونزه به دا وي چې په هغې حالت کې به بیا
ګاربیج ویلیو راځي قیمت، یعنې داسې یو قیمت چې هغه موږ اصلا نه وي ورکړی، له خپله ځانه به کمپیوټر یو قیمت ورته ورکوي. نو دا زموږ سره د انټیجر وریبل رینج یا هم هغه سایز. نو د سایز او رینج باره کې مې خبرې وکولې. هیله ده تاسو خسته شوي نه وئ. نو په راتلونکي درس کې د کرکټر او فلوټ او د انټیجر چې کوم نور حدود پاتې دي، کوم نور ډولونه یې پاتې دي، د هغې د رینج په باره کې خبرې کوو، د سایز په باره کې خبرې کوو. مثلا لانګ څه ده، ولې لانګ انټیجر استفاده کوو، ولې شارټ استفاده کوو. نو راتلونکي ویډیو کې د هغې په هکله باندې خبرې کوو. د نن ورځې لپاره همدومره درس کفایت کوي. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.